دا تعلیم شو یا داسې یو نه هغه د صوبایي حکومت ذمهواري نه جوړېږي صوبایي حکومت یې وکړي وفاقي حکومت خو تاسو د کار یا د موټروې خبره وکړه خو به د وفاق سره راځي ځینې خبرې خو بیا د صوبې سره هم راځي اوس کول خو به وفاقي حکومت نه جوړوي بالکل د صوبې خو لاولنۍ ذمهواري د صوبې ده خو چې کله صوبې ته موږ دا خبره کیږو نو هغه وایي چې یاره د قبایلي اضلاع چې کوم فنډ دی هغه ټوټلي په فیډرل باندې ډیپینډنټ دی او په موږ باندې چې کوم شیر په ای آی پی کې راځي نو هغه شیر زموږ قبایلي اضلاع ته ورکوو زموږ دا وینا ده چې یوازې دا خبره نه ده چې کوم د ان اف سی وارډ ډیویزیبل پول 3% شیرز کې چې کوم دی ته خپله برخه ارته او سالانه یا 9 ارب یا 10 ارب روپۍ چې کوم دی ته قبایلي اضلاع ته ورکوې نو دا خو پتا باندې د دې قبایلي اضلاع په دې صوبایي حکومت باندې پښتونخوا باندې حق دی عیني خو دې نه علاوه چې کوم دی د صوبې سره دا ځل 1540 ارب روپۍ تاسې او په صوبایي بجټ وړاندې کړی دی نو په هغه کې هم د دې صوبې نه موږ ته برخه راکړې وې او د قبایلي اضلاع چې کوم صورتحال دی سړکونه تباه دي سکولونه نشته دی نش برابر دي زموږ چې کوم هسپتالونه دي په هغه هسپتالونو کې چې کوم دی سټاف نشته دی او هغه هسپتالونه د شته آبادۍ دپاره چې کوم دی پوره نه دي نو موږ خو دا صوبایي حکومت ته وو چې تاسې یوازې دا نه ده چې په تا باندې کوم د 25 ترمیم وشو په 2018 کې او د ډیویزیبل پول 3% شیرز کوم برخه په تا باندې راځي صرف هغه برخه مال راکې هغه برخه نه علاوه چې کوم د زوس د دې صوبې پراپر حصې ما نو چې زه د دې صوبې حصې ما نو دغه اضلاع د ترقۍ نه محرومه پاتې شوي لهذا خپل بجټ په دغه باندې خرج کړي دغه د پخوانۍ فاټا یا اوسنۍ زمزلې چې ورته وایي اوس خو د خیبر پښتونخوا برخه هم ده نو په هغه ځای کې شاید د ټولو ضلعو به همدغه شانته حال وي یوازې به د باجوړ نه وي غالبا داسې به وي که موږ په خپله وکړو نو د فاټا په نوم باندې اوسه پورې یو هغه یونیورسټي جوړه شوې وه او هغه هم دلته په اف آر کې جوړه وه چې شاید د هغې ته د وزیرستان نه خلک نشو راتلی د بل ځای نه هم ورته خلک نشو راتلی داسې بیا نه کېږي چې دغه ټولې د زمزلو والا منتخب شوي غړي هغې راپاڅېږي او هغې یو داسې غوښتنه په شریکه باندې وکړي او هغه په دغه بنیاد چې اوس که په باجوړ کې د یونیورسټي نشته دی که هغه ستاسو چې کومه سیاسي ډله ده هغې ته که نشته دی نو هغه خو ستاسو مخالف سیاسي ډله ده هغې هلکانو ته هم نشته دی د هغه که شریک داسې نه وکړي چې حکومت مجبوره کړي تاسو هغې کالجونو سکولونه یا داسې او نورې څه ترغې ترې وغواړئ کارونه ترې وغواړئ بس د افسوس خبره خو دا ده چې د قبایلي اضلاع نه زیاتره ام پی ایګان منتخب غړي دي صوبایي اسمبلۍ هغه حکومتي ممبران دي د دې موجوده صوبایي حکومت غړي دي زیاتره برخه او تقریبا 2-3 کسه داسې دي چې هغه د اپوزیشن ګوندونو نه راغلي دي نور خو ټول د صوبایي اسمبلۍ چې کوم غړي دي د قبایلي اضلاع نو هغه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق دی نو موږ څو واره چې کوم دی هغو ته ویل چې یاره دا خو زمونږ د قبایلي اضلاع سره ځای کېږي باید چې موږ خپل یو جرګه جوړه کړو د صوبایي حکومت سره خبره وکړو د وفاقي حکومت سره خبره وکړو او چونکې زمونږ دغه علاقې یو طرف ته د بدامنۍ د وجې خرابې شوي تباه شوي دي بدامني لا اوس هم سټیل روانه ده او بل اړخ ته پکې ترقۍ کارونه نه کېږي نو هغې لا په دې کې چې کوم دی سنجیده نه دي نو دغه باندې موږ ته افسوس وشي چې ولې چې کوم دی د لپاره ګام نه پورته کوي زه تا ته د خپلې حلقې خبره کوم زما د حلقې تقریبا 31 ویسیز دي او 4.5 لکه پاپولیشن دی آبادي ده او په تیر 2 کاله کې زموږ 2 کاله زما پوره کېږي چې زما په حلقه کې ما ته د ترقۍ بجټ رانکړلی شو نو خو د خپل ځان دپاره زه نه غواړم دا خو د هغه حلقې د عوامو حق دی ځکه چې هغې خو ټیکسونه ورکوي او هغې خو چې کوم د ملک شهریان دي دې صوبې شهریان دي په دې صوبایي حکومت حق جوړېږي په دې ریاست حق جوړېږي چې د هغو کومې ستونزې مسایل دي که چاته د اوبو مسله ده چې هغې ته چې کوم دی د صفا اوبو سکیمونه وشي که چاته د روډونو مسله ده چې هغې ته روډونه جوړ کړلی شي د 2008 اپریشن نه پس چې کوم روډونه زموږ کنډر شوي دي هغه د اوسه پورې په دې 18 کال کې دوباره جوړ نه کړلی شلو په چارمن کې چې کوم دی روډونه خراب دي په ډمرډول او په مټو چینګۍ کې روډونه خراب دي د عنایت کلي نه راواخله د لرې بانډې پورې دغه روډونه خراب دي نو موږ دا وایو چې دی هم زموږ سره چې کوم دی زموږ برخه او زموږ حق موږ ته نه راکوي نو دا هم یو غیر جمهوري رویه ده چې د یو منتخب غړي په ریکمنډیشن باندې چې کوم دی سکیمونه نه ارتې او فنډ راخلي او خپل غیر منتخب غړو ته یې ورکوي دا اوس وفاقي حکومت بخښنه غواړم مقامي اسمبلۍ کې چې کوم دغه بجټ راغی نو په هغې کې غالبا دغه نن هم که موږ وګورو یا هر وخت و د سوات او د پاټا چې کوم پخوانۍ پاټا چې کوم وه هغې وایي چې یاره اوس دغه ټیکسونه نفاظ یې وکړو دا ټیکسونه یې نافظ کړل تاسو ګڼئ چې دا ټیک کار شو که نه
نو ټیکس زون کې راوستله فاټا یا پاټا؟ قبایلي اضلاع او ملکن ډیویژن باندې د وفاقي حکومت چې کومه دا فیصله ده دا خو د ظلم دپاره ظلم دی. ښه ورته پته ده چې دا علاقې چې کوم دی مسلسل د بدمنۍ د وجې تباه شوي دي، د هغې د وجې معیشت تباه شوی دی او د ترقۍ نه محرومه دي. الټه چې کوم دی ته په خوار فقیر ملنګ باندې ټیکس لګوي نو د هغه نه به ته څه ټولې اوس هلته چې کوم ترهګرۍ نه خو پېښور هم ډېر متاثره شوی، خو دلته بیا هم خلک ټیکس ورکوي. نو تاسو نه کړی چې هغه خلک هم ټیکس ورکړي؟ ګورم دا خلک به هله ټیکس ورکړي چې د پېښور په شان ترقي وکړي. په پېښور کې د یونیورسټو د کالجونو شمېره څونه ده او په باجوړ کې د یونیورسټو کالجونو شمېره څونه ده، یا چې کومه دی ډي ای خان کې چې کوم دی د تعلیم صورتحال څه دی او په وزیرستان کې تعلیم صورتحال څه دی، یا په مومندو کې چې کومه دی د صحت مراکزو څه سټیټس دی او په شب قدر کې په 400 کې د صحت د مراکزو څه سټیټس دی. په دې خو د ځمکې او اسمان فرق دی. موږ خو یا کاله ترقۍ نه محرومه پاتې شو او بیا چې کله په 2013 کې چې کوم دی موږ د دې پښتونخوا برخه جوړېدو نو دا د ریاست لخوا زموږ سره کمیټمنټ کړی شوی، وعده کړی شوی وه چې د 10 کالو لپاره به چې کوم دی دا علاقې د هر قسمه ټیکس نه مستثنا وي، نه به په دې باندې چې کوم دی سیلز ټیکس لګي او نه په انکم ټیکس لګي. دا شان د ملکن ډیویژن سره چې کله د هغه ادغام کېده د ریاست د پاکستان سره، نو د سوات د والي سره د قوم سره چې کوم دی ریاست دا کمیټمنټ وعده کړې وه چې په تاسو باندې به د 100 کال لپاره هیڅ قسمه ټیکس نه لګېږي. تاسو ډاکومنټډ دي، مطلب دا او دا ډاکومنټډ دي راغلي دي چې موږ سره د 100 کالو مطلب د فاټا سره بالکل دا د ریاست دا د قبایلي اضلاع سره د قبایلي اضلاع سره چې کوم دی د ریاست لخوا چې یو وعده کېږي او هغه چې کومه دی په ډاکومنټډ شکل کې نه راځي نو څنګه به چې کوم دی بیا هغې باندې د 15 کال دپاره 23 کال 2023 پورې نو عین خو بیا 15 کاله نور ایکسټینډ تللو د دې په خاطر چې دغه علاقې او دغه علاقې چې کومه دی د دې توان لري چې هغه ټیکس ورکړي، ځکه چې هلته خو لا د روزګار هغه مواقع نشته دي. اوس تا لږ ډېر د روزګار خلک موجود دی، لږ ډېر چې هغه په دې بدمنۍ کې په دغه علاقه کې موجود دي. نو چې ته پرې ټیکسز لاګو کړي نو هغه خلک به چې کوم دی بیا چې کوم پراډکټ تیاروي هغه پراډکټ به بیا چې کوم د ولس ته ورکوي، د مارکیټ ته ورکوي، د هغې قیمت به لوړېږي که نه به لوړېږي. دویمه خبره دا ده د تېر کال چې کوم دی سیلز ټیکس 10%، اوس چې کوم دی هغه سیلز ټیکس 12% ورساو او انکم ټیکس چې کوم دی 2% ولګاو. په ټول ملک کې چې کوم دی انکم ټیکس دا 5% دی، صحیح ده. او زموږ په قبایلي اضلاع په ملکن ډیویژن 2% چې کوم دی انکم ټیکس ولګاو. نو دا خلک د دې لا جوګنې دي، د دې توان نه لري چې دا ټیکس برداشت کړي. نو لہذا چې څومره سیاسي ګوندونه دي او د دې پښتون وطن سیاست کې د صوبه کې سیاست کې نو هغې ټول په ټوله چې کومه دی دغه ټیکسز مسترد کړي دي چې یو طرف ته ما ته خپله برخه نه راکړې، زما چې کوم شیرز دي، او بل طرف ته ما باندې ټیکس لګې. نو زه خو به الله تعالی ټیکس در کومه چې ما له خو څه ترقي راکړې که نو نه ما ته سړک شته، نه ما ته سکول شته، نه ما ته صفا اوبو سکیمونه شته دی، نه ما ته چې کومه دی اسپتالونه شته دی، نه چې کوم دی زما زراعت ته څه وده ورکړې ده. زما چې کوم دی په لکونو ځوانان بې روزګارې دي او هغه سعودي عرب ته مزدورۍ له روان دي یا یورپ ته چې کوم دی روان دي په دې الیګل روټس باندې، او بل اړخ ته ته رالګې په ما باندې ټیکسونه لګې. نو دا خو زیاتی دی. ټیکسونه خو به زه هله در کومه چې کله ته ما ته دغه ټول وسایل برابر کړي چې کوم زما بنیادي ضرورتونه دي هغه راته پوره کړي. او دا د ریاست فرض دی، دا خو ته موږ څه سوال خو نه کوو، موږ د دې ریاست شهریان یو، باعزته شهریان یو، دا هم په حق دی. لکه دوی خو زموږ سره داسې سلوک کوي لکه چې دا علاقه دوی مقبوضه کړي، د مقبوضه علاقې د عوامو غوښتنه چې کوم دی زموږ سره موږ ټریټ کوي، نو موږ ورته وایو چې دا مقبوضه علاقه نه د ریاست برخه ده. لہذا موږ دغه ټیکسز چې کوم دی ټوټلي مسترد کوو. اول موږ ته خپله برخه راکړئ، ترقي راکړئ، د هغې نه پس بیا چې کوم دی که تاسو ټیکسونه لګوئ بیا به ګورو. بس دغه اخرنۍ پوښتنه نه کومه، تاسو نه ډېره مننه کومه چې تاسو په خپله او یا بیا د ځان شوي ضلعې چې کوم دي د هغې نه، او خصوصا بیا تاسو نه پوښتنه کوم نثارباز صاحب څومره بیلونه د اوسه پورې په دې اسمبلۍ کې ټیبل کړي دي، مختلف یا د قانون سازۍ دپاره یا معنا د یو داسې دغه دپاره چې ګنې که د پخوانۍ پاټه تاسو وایي چې په هغه ځای کې هیومن رایټس نشته، بشري حقونه نشته، یا نور څه ضرورت دی د هغې دپاره؟ مطلب موږ په پلور باندې کومې خبرې کړې دي؟ خبرې نه، که داسې د قانون سازۍ په شکل کې خو ګوره د اسمبلۍ چې کوم بزنس دی او د اسمبلۍ چې کوم بزنس دی او موږ خپل کوشش کړی د اسمبلۍ چې کوم بزنس دی ته چې کوم دلته قرارداد راوړلی شي، دلته چې کوم دی ته په اکټ کې خپل ترامیم شاملولی شي ورسره. اوس د هغې سره چې کوم دی میجارټي د حکومتي ممبرانو سره ورسره ده، هغې ممبران سیوا دي. نو که موږ کوم ترمیم په یو قانون کې راوړو
نو میجارټي د هغو سره د موږ صرف تجویز ورکولی شو، موږ چې کوم دی خپله خواهش اظهار کولی شو د پبلک په انټرست کې، د عوام په پات کې. باقي میجارټي د هغو سره نو اکثر زموږ چې کوم ترمیم هغه بلډوز تللی شي. نور قراردادونه هم چې کوم دی اسمبلۍ ته وړاندې کېږي، اسمبلۍ ته وړاندې شي، په هغې باندې بحث وشي. خو چونکې میجارټي خو بیا د هغو سره ده، په هغې خو ووټینګ کېږي که نه. د اسمبلۍ خو خپل یو قانون دی، رول اف بزنس دی، په هغه باندې چې کوم دی چلیږي. نو توجه دلاو نوټسز چې کوم دی موږ هغه ایشو هایلایټ کړو، موږ چې کوم دی په قرارداد په شکل کې هغه ایشوز هایلایټ کړو. او بیا چې کوم قرارداد د دې اسمبلۍ نه پاس کړی شي نو هغه بیا کیبنټ ته ځي، او په کیبنټ کې چې کوم دی په هغې ډسکشن هم کېږي او په هغې ډیسیژن کېږي. کوم چې د دې صوبې سره ریلیټډ میټر او د دې صوبې د حکومت په منډیټ کې راځي نو پکار ده چې هغې په ایکشن وکړي. که د دې صوبې په حکومت په منډیټ کې نه راځي او د فیډرل سره چې کوم دی یو مسله ریلیټډ ده نو هغه قرارداد په شکل کې چې کوم دی صوبایي حکومت کابینه چې کوم دی سپارش وفاقي حکومت ته ولیږي چې بهی تاسې دا ایشو پیښه ده د قوم ته په دې باندې چې کوم دی غور وکړي او دا مسله واره کوي. نو موږ خو خپل ایفرټس کوو. زموږ د قبایلي اضلاع د ممبرانو په اړه باندې خو چې کوم دی یو تاثر خور و چې یاره دلته د دې وطن چې کوم ممبران منتخب کېږي هغه د دې جګړې په مسلو باندې خبره نه کوي، هغه چې کوم دی ګونګیاني، هغه چې کوم دی په قانون سازۍ کې برخه نه اخلي. نو الحمدلله زموږ نه مخکې چې کوم دی تکړه تکړه خلک راغلي وو، اوس هم چې کوم دی تکړه تکړه خلک شته دی، کوشش کوي چې د خپل علاقې چې کوم دی نمایندګي وکړي. تر څو پورې زموږ خبره ده نو موږ خو د ولس سره چې کوم دی دا کمیټمنټ کړی چې یاره دلته هر ناانصافي چې کېږي، هر زیاتې چې کېږي، هر ظلم چې کېږي، یا چې زموږ کوم حقوق دي د قبایلي اضلاع د باجوړ د پی کې بایس حقوق چې دي آئیني قانوني حقوق د هغې دپاره به موږ غږ هم پورته کوو. او دا پارلمان چې کومه ده، دا قومي جرګه چې کومه ده صوبایي اسمبلي، نو په دې قومي جرګه کې به چې کوم دی موږ خبره کوو او مسایل ټول د خبرو اترو د لارې چې کوم دی هوارېږي. او سیاست کې چې کوم دی همدغه په دلیل سره خبره کول، خپل چې کوم دی د صوبي حکومت په توجه هغه مسلې ته راړول او هغه په دې مجبوره کول چې په هغه مسله باندې چې کوم دی غور وکړي، ایکشن پرې واخلي او قوم ته ستونزې هواره کړي. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې د مشال ډیجیټل په دې مرکه کې مو سره برخه واخیسته. ډېره مهرباني. شاهنواز خان مشال ډیجیټل دی چې کوم دی تل مشال دی بل وي. موږ خو تاسې ټول عمر چې کوم دی په مشال راډیو باندې اورېدلي وي یو اوږده زمانه، او خاص کر په نیشنل میډیا باندې یا په الکترونیک میډیا باندې د ملک چې کوم زمونږ دلته ادارې دي نو په هغې خو ډېر لوی پابندیانې دي، په هغې خو چې کوم دی ډېر خبرونه نه نشر کېږي او نه چې کوم دی اخیستلی کېږي. نو زمونږ خواهش دا دی چې خدای دې وکړي چې دا مشال ډیجیټل په ذریعه باندې زمونږ د قبایلي اضلاع د علاقو چې کوم مسایل دي، کوم ستونزې ورته پېښ دي او حقیقي مسایل ولس ته پېښ دي چې هغه د دې په ذریعه باندې چې کوم دی د ریاستي حکامو ته او دنیا ته چې کوم دی وړاندې کړی شي. تاسو نه بیا هم مننه. مهرباني.